پرنټ ته چې کله راځو زه خبره کوم د ټیکنیکل چې کوم ایجوکیشن دی دغه باره کې موږ څه ټریکس زده کړو بیا پرنټ ته راتلل هغه خلکو ته ښودل په میډیا باندې ملټي میډیا سوشل میډیا باندې ETC anything. السلام علیکم this is me طاهر الله صافی اور تاسو ګورئ ما په یوټیوب چینل باندې یو وار بیا یو څو خبرې عرض کول غواړم د خپلې معاشرې باره کې. زمونږ په معاشره کې څه داسې قسمه روایات جوړ دي چې د کمې له وجې زمونږ معاشره شاته پاتې ده. هغه زمونږ سوچ پورې ده. زمونږ سوچ داسې وي چې موږ کله یو منفرد کار کول غواړو یا نور به هر خلک کوي خو هغې نه موږ متاثر شو بیا موږ هغه کار کول غواړو په هغې باندې موږ ځان مخکې کول غواړو نو د هغې دپاره موږ ډېر زیات کوششونه وکړو هغه کار زده کړو خو بیا پرنټ ته چې کله راځو زه خبره کوم د ټیکنیکل چې کوم ایجوکیشن دی دغې باره کې موږ څه ټریکس زده کړو بیا پرنټ ته راتلل هغه خلکو ته ښودل په میډیا باندې ملټي میډیا سوشل میډیا باندې ETC anything چې هر یو ټایپ اف میډیا وي خو لکه موږ شو کول غواړو په زړه کې مو دغه وي تمنا وي ارزو وي چې موږ دا شو کو خو موږ نشو شو کولی وجه دا وي چې زموږ د معاشرې روایات داسې دي که چېرته زه داسې یو ویډیو جوړه کړمه یو څه باره کې خپل نالج چا سره شیر کړمه نو خلک به څه وایي موږ دغه سوچ خلک به څه وایي خلک دومره وزګار نه دي چې ستا پسې لګېدلي دي او ها او که خلک څه هم وایي ستا هېڅ نشي کولی وایي قافله د حق به بیا یم سپي دې غاپي د منزل په لوري یونکي یم روان یم نو خلک به هر څه وایي خو ته به خپل کار نه پرېږدې ولې چې کامیابۍ دپاره به دا خلک تاله نه راځي بلکې کامیابۍ دپاره به ته خپل کوشش کوې نو لحاظه داسې قسمه سوچونه کول نه په کار کلم چې یو کار شروع کوئ نو دا فکر مه کوئ چې خلک به څه وایي خلک هېڅ سم نه وایي او که څه وایي نو وایي به ستا هېڅ نشي کولی لحاظه د خلکو په خبرو پسې مه ځئ او څه هم زده وي نو پرنټ میډیا ته یې راوړئ او خلکو ته یې شو کوئ او خلکو ته یې مخې ته کېږدئ او په دغه طریقې سره په آنلاین چې کوم اکاونټس دي ستاسو په ضلیات سیاسي ETC هر یو شی ته تاسو شیر کوئ نو په هغې تاسو ته هېڅ پیدا نشته او که چېرته تاسو خپل نالج خلکو ته مخې ته کېښودو یوټیوب فیسبوک ETC آل اوور د سوشل میډیا پلیټفارم باندې چې تاسو کله څه کېښوستل خپل نوي سم ورته ورکړل نو هغه وایرل هم شي او تاسو ته به پرې ډېر ښه کاپي پیمنټ میلاویږي پیسې به تاسو ته میلاویږي نو چې کوم شی موږ ته د صحیح استعمال لپاره راغلی دی هغه موږ غلط استعمالوو دغه یو څو خبرې وي شاید چې څوک پرې پوه شوي وي نو هڅه دا ده چې چاته فایده ورسي شکریه